سلامونه ملګرو، د هیواد نیوز چینل ته ښه راغلاست. د پاکستان د وارخطایي لامل څه دی؟ د هغو وروستیو سفرونو څخه نیولې چې د پاکستان ملکي او نظامي چارواکو واشنګټن ته کړي دي، تر هغو پټو لیدنو پورې چې د امریکایي چارواکو سره د تړلو دروازو شاته ترسره سوي وي، او د هغو علني سره چې په نړیوالو سټیجونو کې د امریکایي او پاکستاني چارواکو ترمنځ ترسره سوي. ښکاره ده چې اسلام آباد یو ځل بیا هڅه کوي چې په افغانستان کې په مصنوعي ډول سره د جوړې شوي نامني پروژه راوړاندې کړي. داسې پروژه چې هدف یې دا دی لکه د پخوا په څېر افغانستان د نامني د صادرولو د خیز د تخلیې په توګه د منځني اسیا او د ایران ختیځو پولو ته وکارول شي. خو دا ځل کیسه بدله سوې ده. سیمه اوس د پاکستان د ماهیت او نیت په اړه یو نوی او همغږی پوهاوی لري. برعکس له تیرو کلونو څخه نن نه منځني اسیا په امنیتي خلا کې ده، نه ایران، نه چین، نه هند او نه روسیه د وضع څخه بې خبر دي، او نه هم دا هیوادونه اجازه ورکوي د افغانستان یو ځل بیا د پاکستان او د هغه د متحدینو استخباراتي لوبو ډګر وګرځېږي. سیمهییز امنیتي سرچینې د بلوچستان مستونګ، د باجوړ ملاکنډ او وزیرستان څخه د غیر عادي خوځښتونو راپورونه ورکوي. هغه سیمې چې ویل کېږي د داعش خراسان اړوند د روزنې او په پټن ځایونو ګرځېدلي دي. اسلام آباد ظاهرا پلان لري چې له دغو شبکو څخه د طالبانو پر وړاندې د فشار د وسلې او همدارنګه د واشنګټن او نورو سیمهییزو لوبغاړو سره د معاملې کارت په توګه استفاده وکړي، یعنې لومړی ګواښ رامنځته کړي او بیا د هغه د مهارولو وړاندیز وکړي. خو داسې ښکاري چې دا ځل سیمه له پاکستان څخه مخکې عملي ګامونه اخیستي دي. شواهد شته چې ځینې سیمهییز لوبغاړي په ځانګړي ډول هند، ایران او روسیه اراده لري چې که دا مرکزونه فعاله سي، جګړه د ډیورند د کرښې له سیمو څخه د پاکستان خاورې ته دننه انتقال کړي، افغانستان له محدود ځای څخه تر PAK دننه پورې وغځوي. ځینې خپلواکي سرچینې حتی وایي ښایي چې طالبانو ته بې نښانه بې پیلوټه الوتکې ورکول سوي وي تر څو ایجاره سوي نامني د پروژې د پراختیا مخه ونیسي. په همدې حال کې د هند بیا فعاله کېدل، د دهلي استخباراتي تماسونه له کابل سره او د چین د امنیتي پلاو پټ سفرونه افغانستان ته چې وروستي یې د روان کال د اکتوبر په 23 وو، ښیي چې د اسیا ځواکونه د PAK اصلي نیت په اړه زیاتېدونکې اندېښنې لري. د روسیې د طالبانو پر لور د نږدې کېدو چټکتیا ښایي د دې هیواد د پخوا څخه د پاکستان او د هغه د متحدینو د سیمهییزو نامني د پلانونو، اطلاعاتو او د وضعیت د درک پایله وي. د پاکستان او متحدانو د سیمهییزو نامني پروګرامونو پراختیا د خطرونو اړوند یې ترلاسه کړي وي. چین بیا په پاکستان کې د غټې پانګونې وروسته د خپلو اتباعو او پروژو پر ضد پرلهپسې بریدونه او د امریکا سره د پټو معاملو وروسته دې نتیجې ته رسېدلی اسلام آباد نور د باور وړ شریک نه دی، بلکې د بېثباتۍ یوه مزمنه سرچینه ده. له بلې خوا د پاکستان کورنۍ وضعیت هم د دې ډول اقدام لپاره مساعد نه ښکاري. اقتصادي بحران، د پانګونې تښته، د سیاسي مشروعیت زوال، د پوځ او ملکي ادارو ترمنځ ژور درز او د تحریک طالبان پاکستان او نورو ډلو زیاتېدونکي بریدونه ټول څرګندوي چې دغه هیواد اوس تر هر وخت زیات د کور دننه په سولیدونکي ډول مخ پر کمزوري کېدو دی. په داسې شرایطو کې د نامني کارت لوبول او د افغانستان د وضعیت د بېثباتۍ لپاره په ټوله کې د منطقي د بېثباتۍ اټکل ترسره کېږي. استعمال کېدای شي د اسلام آباد وروستی او تر ټولو خطرناکه چال وي. په بل عبارت کې دا ځل اسلام آباد به په هغه ډن کې بند پاتې شي چې خپله یې جوړ کړي دي. د امریکا سره د تیرو 20 کلونو د مخیزو سیاستونه او منطقې ته د نامني صادرولو کړنلارې اوس په پاکستان بیرته راګرځي، او ځینې نړیوال لوبغاړي حتی له دې وضعیت څخه خوند او ګټه اخلي چې پاکستان په خپل جوړ شوي ډند کې ښکیل او له کنټروله څخه وتلی وویني. دا امکان هم شته د تروریستي بریدونو له زیاتېدو او د تاوتریخوالي له پراخېدو سره د پاکستان د هستوي وسلو د امنیت موضوع بیا د نړیوالو کړیو په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بحث په اجنډا کې راسي، په ځانګړي ډول وروسته له هغه چې د ایران هستوي قضیه پای ته ورسېږي. ښایي د نړۍ د سترو قدرتونو پام د یو بېثباته حکومت په لاس کې د هستوي وسلو د خطر او د هغوی د غیر مسنتوب پر لور واړوي. نه دا سیمه پخوانۍ سیمه ده او نه پاکستان د پخوا پاکستان دی. د اسیا د قدرتونو نوی توازن نور اجازه نه ورکوي چې کوم هیواد د ترهګرۍ، د نیابتي ګروپونو، د پناه ځایونو او د مخیزو سیاستونو له لارې د سیمې د سولې او ثبات راتلونکی زیانمن کړي. دا ځل که د نامني لمن ته اور ورکول سي، تر ټولو در مخه به د هغه چا لمن اور واخلي چا چې دا لمن ته اور ورکړی وي. ملګرو، تاسو څه نظر دی چې آیا چین، هند، ایران، روسیه دا به د افغانستان حکومت ته مخې ته راسي او که نه، او د پاکستان برخلیک به څه وي؟ خپل نظرونه مو په کمنټ کې راسره شریک کړئ. ویډیو لایک او شیر کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه. مننه.